د ثقيل پټه یو زما سره یو پکې د مډل چاپېره ولاندې راویږي یو فرانک دی ډېره غټه مذهبه نه کوي دا لوښي دې کله راخیستي دي راوابې اخلي اراده دې ورته شته خو چېرته بنجاري د لوښي راوړه بره جمع کوه چې هغه د ځان ته دې ځاب جوړ کړی دی یو اسمان نه بل ته ځي د بل نه بل ته ځي وایي د پلانکي کلي نه به موږ ته رڼا راتله نو هغه ته جواب میلاو شي هغه انسان وفات شوی دی ورځ د قیامته پورې د دغه مړي دپاره چې د قرآن سره مینه به د قرآن تلاوت یې کوو په اسمان کې فرښتې د دپاره دعا کوي نو ځکه د الله تعالی نبي فرمایي زینو بیوتکم الله نبي وایي کور ښایسته کوي په څه شي سره بسمله په مانځه سره که نه په پردو سره په لو زموږ ستاسو کور په څه سره ښایسته وي په لوښو سره که تاسو کتلي بریدارو کې لوښي که نه د خدای بالا پراته وي ښه او داسې به کېږي چې په کال کې نه چې په شپږ کاله کې څوک نه راغلي راوړه او جمع کوې راوړه جمع کوې چې دا د ثقيل پټه یو زما سره یو پکې د مډل چاپېره ولاندې راویږي یو فرانک دی ډېره غټه مذهبه نه کوي دا لوښي دې کله راخیستي دي راوابې اخلي اراده دې ورته شته خو چېرته بنجاري د لوښي راوړه بره جمع کوه چې هغه د ځان ته دې ځاب جوړ کړی دی کور د الله نبي وایي ښایسته که کور په څه شي سره بسمله په کاله کې مونځ کوه نفل مونځ سنت مونځ په کاله کې په جومات کې کوه او د قرآن په قرآن سره کور ښایسته کړه کتابونه لیکي چې کوم کاله کې بخاري په هغه کاله کې برکت دي په کوم کاله کې بخاري په هغه کې برکت دي او په کوم کاله کې چې د بیټک کې د کټ د لاندې د لډو شی پروت دي په هغې کې برکت دي لډو پېژنئ په کوم کاله په بیټک کې چې لډو پرته وي هغې کې به برکت راځي